زیاتره ملګري وایي چې څنګه به موږ په فیسبوک کې یو بل ته سټار ګفټ کوو، یعنې سټار به ورته لیږو تر څو چې ویکلی چیلنج ورباندې پوره کړو. نو په فیسبوک کې ویکلی چیلنج زه دلته راځم، هغه ډېر مهم دی چې تاسو باید پوره کړئ. دلته زه اوس دغه پروفایل درته ښایم، لکه دا پروفایل دی. ډیشبورډ ته به راشئ، ډیشبورډ کې به دلته تاسو څنګه وکړئ مونټایزیشن ټولز ته، یا دلته همدغه برخې ته راشئ، دلته دا ویکلی چیلنج ګورئ. نو دا ډېر مهم دی چې تا باید پوره کړئ، یعنې په دې باندې کلیک کوئ. ځینې داسې وي چې مثلا یوازې دلته کلیک سره پوره کېږي، او ځینې بیا داسې وي چې ځینې څه غواړي لکه فلورز غواړي یا پوسټونه غواړي، یو شی بل شی غواړي. نو په دې طریقې سره تاسو کولی شئ چې څنګه وکړئ دغه پوره کړئ. ښه، ځینې وختونه کله چې تاسو مونټایزیشن ترلاسه کړئ نو تاسو ته وایي چې دغه د سټار چیلنج هم پوره کړه. نو تاسو به هغه څنګه پوره کوئ، یعنې دغه سټار تاسو ته خلاص شي نو دغه به تاسو څنګه پوره کوئ. ښه، را به شمه دلته زه به یو داسې پیج پیدا کړم که چېرته دغه پیج مونټایز و. نه دا خو نه دی مونټایز، سټار نه دی ورته فعال شوی. نو دلته ځینې داسې پیجونه وي که نه چې سټار ورته فعال شوی وي، نو هغوی ته به زه څنګه وکړم یو سټار به ولېږم. خو دلته خو یو پیج هم داسې نه پیدا کېږي چې هغوی ته د سټار فعال شوی وي. دلته به دې باندې کلیک وکړو، دې ته هم نه دی فعال شوی. نو دلته یو پیج باید پیدا کړم تر څو سټار ورته فعال شوی وي، او داسې پیج وي چې هغه زه نه کنټرولوم. که زما له طریقه کنټرولېږي نو هغه ته زه بیا هم ګفټینګ نشم کولی. لکه دغه پاڼه ده، نو دلته زه راغلم دې ته کمنټ ته راغلم، دلته وګورئ سټار ورته فعاله دی. د سټار باندې کلیک کوم، دلته څومره ستوري ورته لګېږي زه همغه ورته لیږم. مثلا دغه ستوری مې انتخاب کړ. ګورئ ځینې ملګري داسې وي چې په همدغه پاڼه کې پیج هم ورسره وي مانیج کوي، او په اکاونټ کې هم وي. نو د اکاونټ نه چې کله پیج ته سټار ولي هغه نه ویشتل کېږي. نو تاسو به لومړی دغه اکاونټ څخه دغه پیج ریموو کړئ، یا به داسې ورباندې وکړئ چې مثلا د بل اکاونټ نه به سټار ورته وولئ، کوم اکاونټ کې چې پیج نه مانیج کوئ. نو دلته ما دغه انتخاب کړ، دغه کوم کوینز چې ما ورته راخیستي وو یو ځل به دا هم درته وښایم. پس وګورئ مثلا 90 سټارز دي. دا ما د ویزا کارت په واسطه د همدغه شاپ څخه راخیستي وو. تاسو باید یا ویزا کارت یا ماسټر کارت ولرئ. او یوه خبره بله، هغه ملګري که چېرته ویکلی چیلنج ته سټار ورته په کار وي نو زه به یې ورته ولم، مشکل نشته. ماته د همدغه ویډیو په کمنټ کې یو کمنټ پرېږدئ چې موږ ته یو سټار واچوه، نو زه به تاسو ته سټار واچوم. نو دلته به تاسو دغه سلیکټ کړئ، د هغې وروسته به دلته سین باندې کلیک وکړئ. نو دا به څنګه شي، دلته دوی ته به دغه سټار ګفټ شي. لږ صبر ورته کوم تر څو دغه ورته ګفټ شي. نو دا څنګه شو، زه ما لخوا ورته ګفټ شو. نو همدلته به چېرته به کیکي وي، نو په دې طریقې سره تاسو هم کولی شئ چې دا څنګه کړئ ورته ګفټ کړئ. که زه دلته اوس بیرته راشم، پس وګورئ په سر کې سټار سینډ یو سینټ 1 سټار، یعنې یو سټار څنګه شو ورته ولیږل شو. که سټار ته راشم پاس 90 شو، دلته 28 پاتې شول. نو په دې طریقې سره تاسو کولی شئ سټار ورته سینډ کړئ.